الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، زمو سوسو خبر واقع بارد ور کی او ور د جهنم چې قرآن او سنت دغه عظمت او دغه تشریح او تفصیل بار بار کوي. د دې وجنه چې انسان تر څو پورې دغه نه ویریږي او هغه کارونه وکي چې سړی په جنت ته داخل شي، د هغه شي نزان وساتي سړی په جهنم له داخليږي. دې ځکه پر ډېر متعدد مسائل ذکر کړل. د ور ولا صفات اکثر اهل د ور بچو کی او کله چې داخله جهنم له داخل کړي شي، نو په دې کې سخت انسان په دوار د عذاب د ور ولا د ور له داخله دل په کومه طریقه د جهنم څوکیداران او د جهنم د ور صفات ذکر کې دغه درکات منازل او دا خبره ته شګل چې کله سړی جهنم له ور ورزول شي، نو دا به ګرميږي بچا او په زرو کې نه سو نه نوی د جهنم ولا یو د جنت ولا د هغه حدیث تفصیلی تشریح. نن به دا خبره ذکر شي د جهنم زولنی اتکړی او کله چې جهنمین جهنم لا الله عز وجل ور ورزي، نو د دې خلکو به خوراک سي. د دې سره به دویمه مرتبه کې د دې خلکو څخه د وبو صفت به څنګه یو چې کله دوی تګي شي په کومه طریقه دوله ورکې دي شي او دغه په دې باندې به اثر سره هغه اثر چې قران او سنت ذکر کړي. درې خبرې بنور ذکر شاول د جهنميانو د جامو صفت چې دوی جامې به الله عز وجل د ور نه جوړي، څنګه به جوړي په کومه طریقه سره د تشریح د رسول الله صلی الله علیه وسلم په احادیثو. دغه نور سبب په زمن کې دا خبره تشریح کول چې د جهنمونو پرشونه بچي بستر او د دې خلکو یو ارمان او پاغه باندې هیڅ پیدا نه مرتب کېدل. ډېر چې غوي چې دا خو لیکن الله اوس هغه چې مغي هیڅ پیدا ور کوي. اخر کې به دا خبره ذکر شي چې په جهنم کې ګره دا ټول راجمه کړي شي، کشران پر مشرانو لعنت او مشران پر کشرانو یو بل له عذرونه پیش کړي. دغه نور سبب بعض اقسام ذکر شي یا بعض افعال او بعض صفات چې سړی د هغه لایق شي، دغه نه بروسه جهنم له ورزي له کفر د منافقت ته د انسان وجلی، مسلمان زنا کول دي، سود خړل، تصویران استل، د یتیم د مال لزدن او ضربه، دروغ ویل، غیبت کول، چغلی او ما انزل الله قرآن او سنت په هغه باندې فیصله نه کول، بلکې دغه علم پټول چې دا باعث دي خبره شو چې ابو هريره رضی الله عنه به اره مسله به خلکو له تشریح کوله. اولنې خبره جهنم چې کله جهنم له ورغور زول شي ول تور کړی ورشي، الله عز وجل به دوی له دې په لاسونو دی غاړو کې زنجیران، غرابونه، اتکړی او غیره ورواچي. هغه به څنګه سورة انسان کې الله عز وجل فرمایي چې ان اعتدنا للكافرين، یقینا مونږ تیار کړی د غیر مسلمانو لپاره زنجیرونه او توقونه وسعيرا او ور بل کړی شوی. غراب چې ورته ویل چې دا ورته په غاړو کې الله ورواچي. حتی په بعض روایتو کې د شراجه د وسپنې کندتار دا به الله عز وجل د ملائکو په ذریعہ باندې په دې خلکو وردانونه کې او د خاص اندامو به بار کې ایسه به جهنم له ورځي. دا خبره حق دی را روان دي ورځو دا ټول کفار سره مخامخ کیږي. غافر کې به بل خبر الله عز وجل کړی دا الذين اغى انسانا كذبوا بالكتاب، شغل تکذیب د اسماني وحي کړي او بما ارسلنا به رسولنا، واغه چې موږ استاد پیرالي ګری دي فسوف يعلمون، دوی به پوښي په خپل انجام. کله ازل اغلال چې کله به توقون فی اعناقهم، د دې په چټونه کې او زنجیران دا بر دې په دې خو کې وي، او یسحبون فی الحمیم، دوی براخ کلی شي په دې ګرمو خټ کې در اوبو کې، ثم فی النار، به د جهنم پور کې یسجرون ورتیږي. به حسن بصری فرمایي چې د هر جهنمی سرمن به اوي زره کړه سوځي. توجه د قران مضمون دا دی چې الله عز وجل
ګرم ګرم بلورونه خټ کېدلې اوبه او د جهنم پور چې د دنیا د کله د ځمکه وسمن نه پیدا شوی دي دا څومره اور چې بګیلې د کارخانې دي بټې دي شیونه دا ټول راجمع کا دا چې نه شپې ته کرته ډبل شي د آخرت ورته جوړيږي د شي اور چې په دې باندې اوبه ګرمي شي الله عزوجل فرمایي جهنمین به په دې اور کې ورکته کم چې کله په دې کې ورته کم دغه نه به ورسره به د ګرمای سره سره د جهنم د اور لبوزم الته ور باندې نور ورته کم دا حال بلځه کې به وای سوره مزمل کې ان لدينا انکالا زمون سر زولنی دی وجحیم من جهنم دی وطعام خوراک دی خاوند تکلیف او عذاب دی الیم دردناک دسه عذاب چې انسان د ژوند په درد ورکي زمونږ الله جوړ دردمن ویل دی داده الحقیقه به بل سوی خذوه الله یونی سیدا مجرم د ابن ابي حاتم پر روایت باندې راځي چې کله الله عزوجل امر وکړي چې خذوه ویني سي نو په د یو امر باندې د کمزوري انسان په سبا او زر ملائکه راوچي قرطبي لیکلي د ملائکه چې د اوګي د یو طرف نه تر بل طرف باندې دومره سور دی لکه مشرق او مغرب دا چې او زر راځي شو زموږ استاد غونې کمزوري انسان په دې منځ کې ورته سم لیدا بچي فغلوا معنا د غاړه کې توقونه ورواچوي ثم الجحیم به جهنم لورنه کوي به بدسیو زنجیر کې چې دغه او زر زنجیرونه غزونه دي رب العالمین په غزونه باندې زوړند کوي الله او زر زنجیر به شي زرا ولم او زرا او غزا دې سړي څه چل کړي چې دومره سخت او سزا زمونږ الله ورکړه انه كان لا يؤمن بالله العظيم په دنیا کې د الله سره ایمان لرل نه چې داشته دي نو کوي لرونه به اوسه نور برخداران جوړ کړو او بل تیجه به نه کوي ولا تعامل مسكين د مسكين په طعام چې مسكين هم لا څوک دی دم څه مسله ده جهنم چې کړه جهنم لور شي خلکو خوراک بسنګي ان شجره الزقوم الله د زقوم داونه طعام الاثيم دا به طعام دي مشرکینو دلته کې اثم په معنا د شرک کلمهله لکه تنبا یغلی جوش بوي په البطون په خېټو کې محل درې معناګانې دي تاسو که چیرته ویلډینګ کتلې دی اوس پنه چې بده بل اوس پنه باندې ویلډینګ کیږي الله عزوجل فرمایي د ګرم ور بده کلمو کې دنه ورواچو دویم کلمه له دا معنا تیل که تاسو وګورئ چیرته ګرم شي او به دا تیل لري کا دې تیلو چې کوم خیره د غډیر انتي سخت ګرم الله عزوجل فرمایي دا ګرم تیل پیس کم کلمه له دا مله دي جهنمونو دا ویني زوي ښه بدنونه دا بدقه شند رواني او داخلي به خوري او په دې خېټو کې چې کله وردن نشي الله الحمیم ته بده چې کومن کوي لکه څنګه چې خټ کېدل او بل شړقار کوي आवाज کوي دا به په دې خېټو کې دنه پړقي دا زموږ د الله خبرې دی بل چا خبرې نه دي بل ځکه به وایي سورې صفات کې ازالک خیرون ایت امخ کې چې ذکر کړه دا غره دې په مل مسته کې ام شجره الزقوم کر زقوم ونه ان جعلناها یقین موږ دا ګرځولې امتحان د پاره د ظالمانو انها شجره دایونه د تخرج چې راوځي د جهنم په دې منځ کې د دې غونچه کې چې دی لکه د شیطان سرونه بد شکلې کې دا خلک به ته خوراک کوي فمالئون من حلبتن صرف د خېټه به ډډه کوي بعض خلک په خوند باندې نه پیږي صرف د خېټه ورغور زوا به چې کله خوراک وکي ثم ان لهم به د دې خلکو د پاره علیها په دې باندې ګډون دې من حمیم د ګرم اوبو رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي دور په کندلونو کې ورته ملائک وبروړي شکل دې مخله نږدې کې سرمنې راولي شي په دې سره ورواړي ارسلان دی وسی دغه به ورسه به شي جهنم ده دلیل به طعام زیزان لري او د عذاب زیزان لري غاشه کې به وي ليس لهم طعام در خلق خوراک بني الا من ذريع لا يسمنو دا د طعام د شدا چاغول هم نه ولا يغني من جوع نسړې د لوګي نه به پروا کوي طعام کې دوه شی بدره دي انسان په چاپ شو د قشن د لوګي په ختم شي الله انتنشتا ذريع دا من اغزدار بوټي الحقیقه به بل څه انه کان لا یؤمن بالله العظیم دې سړي په الله باندې ایمان نه لرلو نه د مسلمانانو او مسکینانو په طعام باندې تیزی ورکو فلیس له نشد در پر نن ګرم دوست ولا طعام خوراک ونی الا من غسلین ابن قتيبه د معنا کړی دا چې کله د چا بدن ښاشي چنجي به کې پیدا شي ویني زوی به کې رواني د پمن بدن باندې د خراب او ګرم او زیړه خلل رواني الله ودا بر جهنم نه خوراکي اسی ته سوچ کوا دې خلکو سکل بسنګي ځکه قانون په دنیا کې دره شکل سړی خوراک وکړي به وایي چې لمغله وګو واستفتح دامن داخله به طلب د فیصله وکړي وخاب برباد شو تبا شو مراد شو هر یو بدمعش عنید د حق دشمن من ورائه جهنم ودیدنه مخکې دوی جهنم دی ورا قرطبی لیکلی د ازلاط نه دی ويسقب د خلکو بسکلی شي ما ان سدید نه زیړي وبو کته سو کله وګوره دا زخم شکل یو ځکه ښاشي نو دا وبد تک زیړي شي او غړب سره به سینجدي بنی چې دا به دوی تیر شي
هر طرف نه بدل مرګ منډه راخله خو لیکن دا به مړ کیږي نه شډغ عذاب الله دې سره ورکو نشي حل روان دي انسان به دې لپاره تیارې په دنیا کې هغه په دې طریقه باندې چې قران او سنت کوم امور ذکر کړي دي هغه خپل عمل کړه ول الله به دې بچ کې ایمان دی منځ کې خشوع ده د فرش حفاظت دی د وادي لحاظ دی د امانت لحاظ دی د منځ حفاظت مسله ده به پیدا کولو کې ځان نه بندول دي خلکو له خیر ورکول دي شکل د قران او سنت برابر جوړول دي مسلمانانو باندې بدنام ملګوا مسلمانانو باندې اختلافات مراوله د مصیبت په وخت کې صبر کوا د نعمت په وخت کې شکر کوا د خلکو په ژوند کې استامینه د گاونډي سره خو سلوک کوا چې کله بادشاہ شي دروغ وایم پاک دامنی کوا د حلال رزق کوشش کوا او معاملې کې نرمي کوا پریوتی انسانان راوچتوا بیکار لکار پیدا کوا امر بالمعروف کوا نهی عن المنکر کوا خپل شر د خلکو نه بندوا محمد کې به دې شي وي او بس کله چې بده انسانانو باندې ما ان حمیمن ګرمه او بو نو کټ بکی امعاهم درې خلکو دا کلمه به الله و ټوټه ټوټه کې او دې خاص انداونه اعلان دي وشي بنا بر توجیه بل کې به بل څه وي سورې کهف کې ان اعتدنا للظالمین الله یم تیار کړي ظالمانو د پاره ور ګیره بواچ بهم په دې کافرانو باندې سورا د قحید جهنم دیوالونه کدوې چې د طرف پرید د ابو کې شمنګ له اوبرا کې ګرمه ابو ورته رب العالمین راوړي یشل وجوه مخونه به ورید کې ورید سرمنه به شکل باندې واوړي حدیث کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي بد شکل دار چې د لاندې شونډه به دینامو پر راختلی بر شونډه به سر لختلی بئس شراب ډیر بد کلی وساعت مرتفقه او ډیر بد دی زیاده آرام زیاده آرام دنه دی اشمل تحکم وربشوي بل ځکه به وي سواد کې حمیم ګرمه ودی غساق جهنميانو ویني سوي دي خلکو جامع څنګه دي جهنميان چې جهنم له ورشي لغې لپاره جامع مسپکار دي حج کې الله عزوجل فرمایي فالذین کفروا اغه انسانان چې کافر دي کټ بکړي شي لهم د دوی د پاره ثياب جامع من نار اندور لکه دنیا کې وسړی خیاط ورشي جسمه لپاره جامه کټ کارخ کټ کار روا بړولې شي من فوقه رؤوسهم د پاسه سرونه دي الحمیم ګرمي او ګرمي او په سر باندې راوړي د سر سرمنه به د خپل لاندې ورته وباشي بل ځکه به وي ابراهيم کې وذر المجرمين يومئذ تبدا مجرمان وګوري په دې ورځ دا به تړلې شي په زنجیرانو کې د دې کمیسونه به ننزلونه دغه شاند تنبینا وتخشى پټکړي به دې مخونو النار ور څه مطلب دوی د مخ د چټ کې به ملائکه نیولې په دې کندو باندې لکه څنګه چې به تور مثال د ننوي غړو شیخ باندې ډوډۍ راخلي دا به دې چټ کې وته ټومبلې د مخ به دې لمبو کې د شیدنه نه اوړي راوړي به بګر شي دې خلکو بسترې بسنګي پرشونه سورہ عرب کې الله عزوجل فرمایي ان الذين يقيننا انسانان چې تکذیب کړي زموږ د آیتونو آسماني وحی نه مني یو د الله قدرتونه نه مني دوا د رسول الله معجزات نه مني درې واستكبروا عنها داغین ځان لوی ګڼلې دي کلو بنشي دوی له ابواب السماء د اسمان دروازې د جنت او داخل بنشي جنت له ترتیب پوری شوخ نه نوځي په هغه سوري د ستن کې د ګندلو ستن ده دغه وړي کې سوري دي نو پدې کې چې کله دا اوخ نه وته دا بر جهنم نه راوځي نو دا اچرته ممکن نه ده دي ته ویل شي تعلیق بالمحل جهنمی به هیڅ وخت جهنم نه نوځي ایو قرأت راغله جملو چې کله د میم شد شي نو به دینه مراد اغه لوی لرسي او کړي د شپاغه باندې دقه کشته په ساحل کې تړلې کی دا به کې نه نوځي وکذالک نجزي المجرمين الله اذا قشن المجرم سره موږ د عمل کو لهم من جهنم ايدي خلق لپاره د جهنم نه پرسون دي د پاسه بلستنیم د پر اور دي لاندې مور دي وکذالک نجزي الظالمين هر مشرک ظالم له الله ودا سزا ده جهنم چې جهنم لور شدیر ارمانونه بکی خو هیڅ پیدا بنور کوي سورہ نام کې الله عزوجل فرمایي قد خسر الذين كذبوا بلقاء الله تاوان کړي یقینا هغه انسانانو چې تکذیب کړي د الله سره ملاقات جسم پیښه د رب العالمین سره نه کېږي د اسی او تی بوتي لکه د هرین چې دا خبره کوي انسان دې ذره ذره شي په قبر کې د پروت به د الله مخې له راوچي دي حتی اذا جاءتهم در دې پر چې دوی له قیامت راشي بغتة الناسا رسول الله صلی الله علیه وسلم د مشکات په حدیث کې راغلي د څلور صفاتونو ذکر کړي یو سړی به ډوډۍ خوري لا خوري به نشي کړي نه چې الله په قیامت راولي یو سړی به تور مثال رخ پروشي کاتب اخلاص کړي چې الله په قیامت راولي یو سړی د اسون د پاره به اخر برابر کړي باغې کې به د خوراک څاکو به استپاره جوړ کړي نه چې قیامت به الله راولي یو سړی به ګډه بسره الوي چې دغه نو فارغ شي نه چې الله عزوجل په قیامت راولي قالو دی وي تبعید مونږ لره علامه په هغه څه باندې چې مونږ نقصان کړي د دغه باره کې توحید وهم يحملون اوزارهم دی بار کې درانه بوجونه په خپل شاګانو د خروغون دي الا ساء ما يزرون الله ډیر بد شي د خلکو بار کې جهنم نه روان دي ارمان بکی خو هیڅ پیدا باور نه کی بقره کې به وای
كذلك يريهم دقشان الله خيدو الى اعمالهم د عملنا ارمان کدی کې معنا درو یشنو حصلت دویم مفعول او یبدی کې معنا د حال د دې بتینه وشي ابو هريره سے فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي لا يدخل احد الجنه یو کس په جنت ته داخليږي نه مگر دلته الله د ور اغه زه وخی د دک چرته بدی کړي وي څه مطلب دا هر سړي په جنت کې برخه په جهنم کې یو سړي د بطور مثال احمد دا چې کله الله عز وجل جنت ته داخلي نه د جهنم زی په مرتوخي لمبي سوري پریودونه چې ګورداستا زیو او که چرته تا کفر او شرک کړي وي چې ایمان دې عمر نن په دې طرف لاړې لیزدا د شکر چې دا سړي زی چې په اعتبار د شکر الحمدلله چې دې ځکه د الله ایثار وکړه ولا يدخل النار احد ور لبه یو کس داخل نشي مگر داغه چې کوم عیسی په جنت کې داغه ورته الله وکي ډیره مزیدار ليكون عليه حسره چې ارمان و باندې راشي هاي هاي کاش که خو مې وېدل لیدل نه وي چې لیدل مې نه بهم خو دغه قیمتي چې ورته رب العالمین وکي دغه نه ورسې استلا به جهنم لو ورسي انس ابن مالک فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی نبی کریم علیه السلام ان الله يقول الله عز وجل فرمایي دې سپک عذاب په عذابونو کې یوم القیامه وي سپک انسان د ور والا په اعتبار د عذاب سره لو ان لك ما في الارض کستا د فار چرته هغه څه چې په دې ځمکه کې ټول شي داستا شي ته به مال جرمانه کې راکې الله به وایي چې او الله عز وجل فرمایي د دین یو ورکه شی ما درنه وخت او اسانه شی ما درنه وخت او چې ته بس ما سره شریک نه جوړې تاسو ما سره شریکان جوړ کړه نن دا ټول دنیا د نظر په جرمانه کې نه ونم ابدي په جهنم کې اوسېګا کله جهنم له ور داخل شي مشران به کشران باندې لعن تان وي او کشران به مشرانو عرفك الله عز وجل فرمي قال الله عز وجل بورتوي داخل شي في من په ګروپونو کې قد خلت من قبلكم تستاسو مخ کې تیر شي من الجن والانس بيرين من انسانان في النار پور کې پرات دي پیریخم د ور نه جوړ دي چې ور لور شنه بیت الله عز وجل په دې ور کې د طاقت پیدا کوي چې د بدن ور باندې وسوځيږي لکه زما د لاس ام د خاور نه پیدا لري استاد مخ هم د خاور نه پیدا لري کوشش شړق لنه سوق باسي په دې مخ درد محسوسيږي شربني دي کې الله عز وجل به د اندامونو د انسانانو غوندي وكلما دخلت امه شکل داخل شي او ګروپ لعنت اختها په خپل مصر باندې لعنت وي چې وتبو برباد شي مشرانو تاسو مونږ غر کړو کفر او شرک لمراجمه دعوت کړو حتی تر دې چې راجمه شي ټوله قالت نو بو اذا ورسنه اولنه لا ربنا يا رب زمون دي خلکو مونږ گمراه کړو دله د چند عذاب ورکړه وره الله عز وجل فرمایي چې ټول لپاره ډبل عذاب دی خو تاسو نه پوي دی دا مشابه د کشران لوي شفه ما کان لكم علينا من فضل تاسو په موږ باندې غرواله نه لري وسکه حساب ما كنتم تکسبون په دنیا کې مو کفر او شرک کارونه کړی نه به ابدي وشيږي کشران او مشران دا ټول راشي د دې وجه ایوب شیخ تری فرمایي چې رب العالمین نعمتونه کې لوی نعمت په نوجوان باندې دا چې الله عز وجل دې عالم په تربيت کې راولي چې الله رسول الله خلک دعوت دا کو شرط د مولا په طرف باندې من خلک دعوت ولې چې رسول الله صلی الله علیه وسلم پرې د ابل مولا راټینګي جنت پرې د جهنم په روان شي توحید پرې د شرک په روان شي دربارونو کې اوسېږي رامدد شو ورته وي د غیب علم بل چاله ور کوي به موږ ارمان کوله عنکبوت کې به وي ثم يوم القيامه به د قیامت پر ورځ باندې انکار وکي باز استاسو په باز نور او لعنت په باز وکي استاسو په باز نور او استاسو ور دي ومالکم من ناصرین هیڅ کوم ور استاسو کوم کې به نه فرقان کې به وي بل كذبوا بالساعه خلق تکذیب کړي د قیامت او اعتدنا لمن كذب بالساعه سعيرا هغه چې تکذیب د قیامت کړي هغه لپاره مې ور تیار کړي دي اذا راتهم دا ور چې کله داخل وګوري د لری ځان سمعوا لها تغيزا دا به د غړمبا ګوري او سيدي پړخيږي ومد شي واذا القوا منها شکل ورغور زول شیطان زله تړلې شوی به دوی به دی وخت کې چې وتبا شو مونږه دوی ته ویل شي یو کړه تبعی اوازونه مکوي بلکې تاسو لپاره ډېر تبعی روان دي سبا درس کې ان شاء الله کې چې ژوند دیو هغه خلک به ذکر کوي الله په فضل او کرم سره چې چاله عذاب او چاله سزا ورکړي دي شي چې به تور مثال پاږي کې منافقان دي یو کفار په کشتره دوا هغه انسانان چې هغه ناروا قتلونه کې د مؤمنان وجني زناکار نارینه او زنانه سود خورون کی تصویر استون کی د یتیم مال خوري دروغ وای غیبت کوي چغلی او انت به دیو بل سره دی بحثونه جنجالونه وي دغه نه ورسره به رب العالمین مختلف عذابونه د خلکو لور کې سرمنه به ورته وسوځي نور براوړي دغه نه ورسره به ورته ډبل راوړل شي د جهنم لبوي ته ډک شو کنه غو نور مونږ لرو غواړه به د جهنمونو د ویني روان شي زیو به روان شي د اوخ کې به روان شي لیکن الله عز وجل فرمایي مونږ به نه منو د چا چې په جهنم کې برخه داغه برخه په جهنمی لور کې د چا چې په جنت کې برخه داغه برخه به دیول جنتی ده به دا خبره ذکر شي چې دا کوم انسانان موحدین نه ګناګاران دي دا به وسوسېږي لیکن الله عز وجل به رزرو بش به د ور ولا په عذابونو کې زیات عذاب د چا دی او کوم انسانانو به د ور کې همیشه یو کوم په جنت کې او اکثر احد د جنت او د ور ولا بچو کې او اخر کې به پرده ذکر شي ما بین د ور ولا د جهنم والا
او به دغه شان د جنت د ور سره نږدې دغه شان د یو بسره باغ مکالمه حجت بازینی دغه نه ورسته به الایمان بالتقدیر ذکر شي چې ایمان بالتقدیر څه ته ویل کیږي او د دې پیدا صدا او د تقدیر اقسام الله رب العزت موږ تاسو په خپل فضل او کرم سره د جهنم د اور نه وساتي وصلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و علیه و صحبه اجمعین برحمته